मैं भी हसीन हूँ तो हुस्न ना जवान है तेरे आगे पीछे नरे सरगर्दान है ما خوار پړک کله په خوب کې بادام نه دي کتلی ته ما ته لارې چپک صحت دې څنګه ده خیر زمری باندې لکه تا وا او ورور سترګې چې درته کار برده پیدا کوم خو بیا براته نصیحت نه کې نن درته معلومات وشي نن درته زه انتظار یم زه همغه شانتې تخنه وخه چې تا به مزدوري پیدا شي او جیبونه به هم نه شي او د کور خرج به پوره شي څنګه السلام علیکم حکمت مکوه ولکه څه خبره ده وربوز خو دې کوږ نیولی دی څه خبره ده په بادامو کې دې تاوان کړی که نه چېرته یې لری مری دې چپه کړې والکه ما خوار پړک کله په خوب کې بادام نه دي کتلی ته ما ته لارې چپک یره زه وایم قربان دې شمه نو خو بیا خو ورځ په ورځ نوره درنه اوږدېږي خبره څه ده چې ته نن دونه خفه یې ولې تاوان دې کړی بادام دې غر کړي تاوان دپاره پیسې پکار دي پیسې نریا چې پیسې سړی مصرف کړي چې پیسې نه وي زه بېروزګاره بېکاره ما ته داسې یو کار پیدا کړه خوا دې خوا کنې نور مازغه خرابېږي مازغه یاره زه وایم حکمتیه نري سره سر جنګول د خوسکي سره سر جنګول دي قربان دې شمه داسې معلومېږي چې وزګار خېلي یاره نریا دومره وزګار یم چې د وزګارتیا نه منونه بیا درته شمارم چې سپینم درته شمارم خړم درته شمارم شنم درته شمارم سرم درته شمارم پلنګي یاره زه وایم حکمتیه داسې معلومېږي د پوزې نه چې په رښتیا وزګار خېلي او یاره ته خو مې ملګری انډیوال دوست دی ما ته داسې یو کار پیدا کړه چې مصروفه شي یاره زه وایم حکمتیه قربان دې شمه کار ته خفه یې چې زما غونتې نری یار په دې کلي کې لري زه خو م بیخي به یې په پیشو باندې بریک ونیسه ورځپې په پیشو باندې بریک پې ونیسه داسې کار به درته پیدا کړم حکمتیه هی نو چې د سر ګرولو ته خو څه ښې که نه چې د غوږو ګرولو ته به مزګار نه شي داسې کار به یاره نریا ژوندي دي هستې همدغسې یاران لکه تا غوندې نري غوندې یاران قربان یو کار پیدا کړه چې چېرته بس بېغمه شه زه درته وایم حکمتیه واچوه واچوه والکه پنجه ده زه یې دم خوی پوی دی زه وایم صرف راځه راپسې خبرې مه کوه راځه داسې راځه راځه والکه حکمتیه بېغمه اوسه ته خري ما پسې کم ټو سیده اخوا دې خوا نه زه وایم راځه دې خوا انګریزي ده نو راځه داسې راځه والکه حکمتیه هغه سړی ویني زمری چې په تیږه باندې ناست دی بس د دې خواته ورځو بس ته به یو کار وکړي که نه چې دی به ته ورو ورو دغه شانتې والکه ته خو تخنیک هم نه ټوله ډوکې دا به ته تخنیک دی هر څومره چغې ووایي نارې ووایي خو ته به خپل کار جاري ساتې او نو ته بیا څه کوې یاره بس دلته دې ګوره پاتې راوستو ښه ګوره حکمتیه دا خو بس هلته معلومه شي چې نری څوک دی او زمری څوک دی راځه چې پې ورشو راځه چې ځو راځه اوس مره جوړ په خیر خیر دا څه کېده څنګه جوړ په خیر صحت دې څنګه ده خیر څنګه زمری خان جوړې څنګه واخله دې موبایل من درته واخله خیر ده موبایل خورا والکه زمری درته وایم تختې که بیا دې وتخنم ښځه والکه وتخنم دغسې ورکه منډه ورته
د نري سره سر جنګول زه وایم چې د یو ټکټر سره نه د خوسکي سره سر جنګول زمریا تربوري ښه ورځ به رانه نه ګوري. افرین دي یارو، زنده باد دي. وهلکه حکمتیه بیا پسې ورک شولې ښه بسې څنګه کاروبار مې درته پیدا کړو، روزګار به منې ما سره چې ګرځې که نه بچې زه درته څه وایم مایان وهه او په خوب کې چې دی لالونه نیسه خدای کړ ونیسه. او چا سره دا څنګه کار د خلک په کار کې خولې ځان نه کاږي. نه دې ته ګوره ولې دا مونږ د ځان نه خولې نه دي ایستلي، ځان هم نه سره کړ دا د خوله دا د بله خوله او دا د مزدوري واخله او مزې که اوس ګرځه. دا ما د خدای نه غلطی دا خو سم ډاکه ښکاري. یاره به زه وایم ګوره والکه ما نه ده چې دا یو لویشت جګم نه ښه خدا وراسي چې دا سر دې ونیسم په دې ځمکه دې نه باسم. ګورې حکمتیه مونږ تا ته کار پیدا کړلو او ته پکې نخرې کې دا نخرې مې نه خوښېږي. I am telling you understood پوه شولې او که پوه نه شولې مزدوري اخلي که نه دا حصه اخلي که نه دا ټول جیب ته واچوم. راکه زه راکه نه اوس مجبوري واخله په دې باندې مسواک باندې د غاښونه دي ډېر زیړ دي دا ټول. زه راپسې راځه. والکه تا ته وایم ولې خفه کېږي سړیه؟ نریا اوس پیسې ختمې شو یار، هغه پیسې خو لاړې، اوس د کور د مصرف دپاره پیسې لټومه کړو. یاره زه وایم قربان دې شمه دا یار د څه شي دپاره دی؟ نری چې در سره یي سرې سترګې ګرځه زمري باندې لکۍ تاوه او ورور سترګې به یې ټیټي درته. کار به درته پیدا کړم خو بیا به راته نصیحت نه کوې ځان پوه که او نه کوم درته نصیحت په مسخت پیسې پکار دي. پیسې پکار دي. راځه قربان دي شمه زنده باد. راځم ځه. یاره دا خو به ډېره ګرانه شي چې نری او ملګری راځي ما تخنۍ او پیسې موبایل رانه اخلي. د دوی خو څه غم کول پکار دي. دی چې فکر پې وکړم تربوره دا ځل راباندې نشي کامیابېدی. ما سره جنګول د سنډا سره جنګول دي. خدایم راوله نن درته معلومات وشي، نن درته زه انتظار یم. زه نه ښکاري را به شي. زه هلکه حکمتیه مخته چې دلته خو زه سلیپونه وهم. هلکه دې ولاړه هلکه داسې کوو ښه همغه شانتې تخنه وښه تا به مزدوري پیدا شي او جیبونه به هم نه شي او د کور خرچ به پوره شي. څنګه راځه ما کش کړه زه درته وایم ورځه پې زمره پې هله زمریا څنګه یې و زمریا؟ زنده بادي وایي تخنه وخانه دا ولې لکه څه بلا وه ته لږ دې خوا چې دلته ودرېږه تخنول دا شي تا ته مې زده کړي خو بیا دې تخنې تاسو ما تخنوئ. اوس به زه ستاسو ما تخنئ. زنده باد زما چل. زه وایم چې حکمتیه پرېږدو یې نه ښه تربور دی تربور د خوسکي سره سر جنګول. زه وایم د نري سره سر جنګول دي. ځان پوه که ای زمریا میں بھی حسین ہوں تو حسن ناجوان ہے تیرے آگے پیچھے نرے سرگردان ہے. زه بچیا ګورو به سره راځه چې ځو
خو چې شي اوس زمری خی جوړ په خیر داسې معلومیږي والکه لکه په بادامو کې دي چې وروره تاوان کړی او ټرې ته یې چې ټرې ته ایران صاحب کو ډایلاګ هم ووایه که نه پلار ډایلاګ مې نشته ولې نشته نشته ولې نشته خدای دې دوی راولي بس یو ځان سره څه ووایي چې لینک خو ورکړي چې مونږ خو راشو که نه ته داسې ناستې لکه پوه شولې سمه خرش پرش کې دی نه بیا به زه درته نری به خوښ شي زه درته یم های هوی بوټان مې پکې ننوتل والکه دا دونه سخت سلیپ کوي غالب صاحب او د ده سر هم ورغېده خوښ نه شوې نه زه خوږ نه شوم ما سر خو لګېده تا سر خو ولګېده خو ښه صحیح دا وګورئ یاره نریا پیسې ختمې شي یار اوس دا هغه ډایلاګ ته خو پرېږده که نه رښتیا ډایلاګ اول د ده ډایلاګ دې ما وکنه وای قربان دې شمه مغزه مې کار نه چپس مونږ خوړلي دي وږی ته یې ځکه چې خدای دې درته قبوله کړي روژه دې وه